یو څو میاشتې مخکې ما یو ویډیو اپلوډ کړی و د یو پیر په باره کې په هغې کې ما ډېر زیات صفا وضاحت کړی و نو هغه ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه تقریبا 2 میلیون کسانو کتلې وه دې سایټ کې چې تاسو ته دا کومه دا لاندې ویډیو ښکاري دا ویډیو ده او دا برنۍ ویډیو چې ده نو دا د یو مولانا صاحب ویډیو ده په ما باندې بیا ډېرو کسانو تنقید کړی ماته ویل چې ته د ځانه لګې او د ځان نه ته دا خبرې کوې نو زما د ویډیو خو زه تاسو ته خپله نشم پلی کولی ځکه لډي دا یو پیر لم اپلوډ کړی ده په دوباره دا زه نشم اپلوډ کولی د دې لینک به زه تاسو ته بره درکړم او تاسو د مولانا صاحب دا خبرې واورئ او بیا که ټیم در سره نو دې لینک باندې کلیک وکړئ او بیا زما دا ویډیو مو ګورئ نو تاسو ته به زما د سچایي پته ولګي چې آیا ما یا غلطه خبره کړې وه یا ما صحیح خبرې کړې وه نو د مولانا صاحب دا خبرې واورئ د هغې نه بعد بیا ګپ لګو زنانه چې په خاوند تعویض کوي چې دا خاوند ما سره مینه وکړي او هغه کوم ظالم او بدبخته چې ولدا تعویض کوي هغه مشرک او هغه پلیت او ناول او مردار دا تعویض څنګه کیږي چا تر دې پته شته تاسو ته پته نه کیدی شي د دې تعویض کې زنا ضروری ده ما معاف کوي خیر دې زبازي کلمات وایم ما په دې کې معاف وګڼئ معذور مې وګڼئ دې لپاره چې تاسو پوه شئ زه مجبور یم چې دا ووایم چې خلکو د عقیدې سم خلکو عزتونه هم تباه شو ایمانونه هم تباه شو کومه زنانه چې په خاوند تعویض کوي دا څوک چې ورته تعویض کوي دا لازم وي چې هغه سره به بدکاري کوي او هغه ورته وایي چې دا به په هغه نطفه زه لیکم چې زما او ستا د میلاوېدو په نتیجه کې کومه خارجېږي والعیاذ بالله نور پکې اخوا نه ځم په دقه ګندګۍ وله لیکي بیا دا په خپل خاوند باندې تعویض کوي خو حل خو نه وایي چې ما داسې وکړه ما داسې وکړه دې وجې نه ته وایم د ښځو اصلاح وکړئ قرآن ته یې کښېنوئ درسونو ته یې کښېنوئ د مولانا صاحب خبرې خو تاسو واورېدلې نو دا ګوره دا زموږ د پښتانه رونه دي دوی ته چې څومره حقیقت بیانې که نه او څومره ورته صفایي بیانې چې ګورئ دا د غلط کار نه منې کوې که نه نو دا ډیر مړه بس ډیر قمقل بیوقوفه قوم دی دا چې څومره د یو غلط کار نه منې کې نو د هغې عمره دوی هغې ته زړه ښه کوي وایي چې نه یاره بس د غلط کار کې موږ شامل وو نو دا به ښایي که نه نو ګوره خدای ظالمانو ما خو درته پکې څه غلطه خبره نه وکړې ما درته صرف دا ویلو چې خپلې زنانه چې دي پاکې زنانه هم داسې ګنده پیرانو له مه بوځئ چې پاکې زنانه هم داسې ګنده پیرانو له بوځئ نو هغه پاکې زنانه به هم ستاسو ګنده کېږي او دغه رنګ به درله شرمئ څوک به ته ویډیوګانې جوړوي څوک په څه کوي څوک په څه قسمه قسم حالات په دې کې بیا راځي که نه نو لکه مولانا صاحب چې دا کومې خبرې کړي دي نو انشاءالله چې په دې کې به هېڅ شک شوبه نه وي د هغې نه بعد به آینده طور به څوک داسې غلطه خبره مبره بیا نه کوي نو به څوک داسې غلط کمنټس کوي که ویډیو خوښه شوله خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ که په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړه پیج نه وي پیج فالو کړه انشاءالله ملاویږو په بله ویډیو کې د الله په امان